فویل عذاب ده او یا ویلون دلته دی تفسیر والا لیکلی دی وادین پی جهنم ویل په دوزخ کې داسې شیله ده چې دوزخ له دغې شیلې پناه غواړي دغسې خراب ځای ده دا ویل ته وویل للذین هغه کسانو لره یکتبون الکتاب چې تورات لیکي بأیدیهم په خپلو لاسو ثم یقولون بیا دا وایي چې هذا من عند الله دا د الله تحریف لفظي کوي ځکه د قرآن کریم اعجاز دا ده قرآن کریم کې لفظي تحریف څوک نشي کولی یو ټکی یې نسای غلط دونه کوچني کوچني د لسو کلو الکانې حافظانې ټول قرآن یاد چې یو ټکی غلط ووایه دا کوچنی هلک غږ پر درکوي چې دا دغه یو وخت په هندوستان کې هندوستان داسې ملک د مختلف ادیان والا پکې متحده هندوستان پخوا چې پاکستان و بنګال نه و هندوستان کې د دې مختلفو ادیانو خلک سره کښېناستو مسلمانان هم وو هندوان هم وو سیکان هم وو عیسایان هم وو دا خو هغه غټ غټ قومونه دي په دې کې شاید نور بلم بودایان وو پلانان دا بم پکښې نو بیا دوی سره وویل چې هر څوک وایي چې دا زموږ دین ښه ده په دې خو قناعت نسای ورکولی راسئ موږ یو مجلس جوړ کړو د مناظرې که د هر دین والا د دا خپل دین ډېر جزیات یاد واغه ښه دین نو هرې ډلې هغه د خپل دین ماهران راواستو علما دي سپین ږیري ملایان دي شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د دیوبند یو عالم ده دا د مقابلې ته ورغی دې له ځانه سره دوه کوچني هلکان حافظان راوړل چې ورغلو کښېناستو هغه یو ولاړ سئ چې زما د دین 200 جزیې یادې دي بل ولاړ سئ زما داسې یادې دي بل خیر خو ده مسلمانو ته چې ورغی دغه یو هلک حافظ ته ده وویل چې ته یو آیات ووایه هغه هلته سوره بقرې کې وروسته راځي واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس دا دی هلته وروسته 245 که څو نمبر آیات دغه آیات یې شروع کړ ویې وایو قصدن غلط واتقوا تیتې زیر ورکړي دا بل هلک غږ پر وکړي ول غلط قصدن بس دوی دا پلان دغه جوړ کړی بیا ده ول واتقوا دا بل هلک غږ پر وکړي ول غلط بیا ده ول واتقوا بل هلک ولوسته شو بس پر دغه یو باندې مسلمانانو نمبر یو دا نور ورته وویل چې تاسې خپل دین کې دونه غور کړی دی چې په یوه زورو زیر کې تاسې د غلطیاو د صحت انداز او لګولی هم دغه کوچني هلکان نو دا د لویانو سره خو بیا ډېر معلومات شته نو قرآن داسې محفوظ ده چې هر زورو زیر یې محفوظ ده په دغسې هلکانو علا ساتلی لویان خو پرېږده دا په قرآن کې خصوصیت د تورات بیا دغه نه د تورات الفاظ محفوظ نه وو توره ملایانو غلطولی نه داسې احاطه پر تورات باندې ولکه پر قرآن باندې نو ځکه به دوی توره غلط ولیکئ بیا بیا ودې دغو ته وویل ودې خلکو ته چې دا د کتاب د الله ده توره یې بیا نو داسې لیکئ چې د دوی به ګټه پکښې وه چې الله پاک په تورات کې لیکلي دي چې که یوه دانه غنم له ملا صاحبه ما سوا بل مسکین ته ورکړو په دنیا او آخرت کې برباد او بس نو دی خلاص او په تورات کې دغه یې دا یې ولې کاوه دا کار دا د تورات الفاظ یې ولې بدلول لیشترو به ثمنا قلیلا اصلي خو کار د روپو ده هر څه د روپو په بدل کې لیشترو چې دوی واخلي به په دغه محرف تورات سره ثمنا روپۍ قلیلا لږ یو سړی به ورته راغی چې ملا صاحب د فلاني سره مې شریعت ده مسله زما پر طرف وکړه خوشحاله به دې کړم ادب البسغه مې مه لیشترو به دلته لیکلي دي لیشترو به ثمنا قلیلا مراد ځینې هغه رشوتونه دي چې دوی به له خلکو پر غلطو احکامو ورځي نو الله جل جلاله وایي فویل عذاب ده لهم دوی لره مما له هغه شي کتبت ایدیهم چې دوی په خپلو لاسو ولیکل یو خو دا جرم وکړي چې دا د تورات مابین کې کلمه ولیکله دا علا نه و پر علا یې تاوان یو عذاب پر دې او وویل بل عذاب ده لهم دی لره مما له هغه یکسبون چې دی کسب کوي چې په دغه غلط تورې باندې دی له هغه سړي څخه منافع راجلبوي د غلطۍ په اندازې منافع ځان ته جلب کړي دا یې بل عذاب تفسیر کبیر لیکلي دي چې دا د علماو دپاره لوی عبرت نورو ته یو ویل لا نه ووایي دلته علماو ته درې ویل درې واره د دوی په شان کې ویل الله ذکر کوي نو دا د علماو دپاره خطر